سلامونه ملګرو که درمنو زموږ معاشره کې خلک د ناپوهۍ د وجې نه دوو کې اوسېږي. دوو کې اوسېدو مطلب دا دی چې د دوی په خیال مطابق یا یو کار بس ښه یا بدي، لکه ګناه او ثواب، تور او سپینه، ځمکه او اسمانه، نه د دوی په مایند کې هم دوی دوی سی جوړې کړي دي. یو طرف ته هغه ښه خلک ځای کړی دی، بل طرف ته بد خلک. نو چې کوم ښه ځای کړی دی نو که ته ورته هغه بد وایي نو په هغې باندې جګړه کوي، چې چا ته بد ویلي دي نو که ته ورته هغه ښه وایي نو په هغې جګړه کوي. نو په دنیا کې داسې نه کېږي چې یو سړی بالکل ښه یا بالکل خرابي. دغه شان د څیزونه چې د واقعیات چې کومې نه دا موږ له داسې نظر کولو پکار دي چې د هغې ښه او بد دواړه وګورو او د هغې کمپیریزن وکړو. نو څنګه چې اوس د 2024 الیکشن شوی دی، ټاکنې شوي دي، نو خلک اړم دی چې دا ټاکنې چې دي نه دا ښې ونه شوې، او څنګه چې په هغې کې ریزلټ لیټ شو که نه، او هغه کوم ډیلینګ ټیکټکس یوز کړی شو، نو د هغې د وجې نه هغه صاف او شفاف انتخابات چې کوم شو نو هغه په ټوله دنیا کې لکه داسې شکمن شو، او خلک به اوس ګوتې اوچتوي چې دا خو لکه د ریزلټ د خپلې خوښې د راوستو لپاره دا کار وشو. نو هغه په خپل ځای باندې دي، خو د دې الیکشنو چې کوم پروز دي او کوم کانز دي، چې کوم ښې خبرې دي او د هغې نه موږ ته لکه یو امید میلاویږي او هغه د هوپ یو نښه ده، نه هغې باندې به لومبی خبره کوو او د هغې نه پس بیا چې د دې کوم کانز دي، د دې کوم نیګیټیو پوینټس دي، کوم ماینس دي، په هغې به بیا خبره کوو. نو ټولو نه لومبۍ خبره دا راګورئ چې د الیکشن نه مخکې که ستاسو خیالي او تاسو ته یادي نو داسې مایوسۍ بېځا وه، او ډېر زیات خلک داسې وو چې پولیټیکل پارټو یا سیاستدانانو دا کمپینز هم دې پرې هغه شان نه چلولي څنګه چې مخکې په الیکشن کې کمپینز وو او کوم روایتي ګهما ګهمي به جوش و خروش به. نو پرې سیاستدانانو کې هم لکه داسې هغه د مایوسۍ غونده ښکارو، او دغه شان ورسره بیا ولس چې دی عوام هغه یو داسې محسوسېده چې دا خلک به اوټ اچولو هم لړ نه شي. خو د الیکشن په ورځ باندې خلک ښه په نره راووتو، ښه ډېر راووتو، که بالکل یو اطمینان بخش ټرن اوټ راغی او دا خلک څنګه په ګڼ تعداد کې بهر راووتو اوټ یې واچول، دا یو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې د دې نه موږ ته دا پته لګي چې ولس او ځوان کل لا اوس هم د پاکستان په سیاست کې حصه اخیستل غواړي. دویمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې دې الیکشن موږ ته دا شو کړل چې بیلټ از مور پاورفل دین بولټ، چې اوټ چې دی نه د دې طاقت یې راته وښو چې اوټ څومره طاقتور دی، ځکه چې د دغې اوټ د طاقت په لاره باندې هغه سیاسي پارټي چې هغه مقتدر ادارې ناخوښه وه، خو خلکو هم هغوی د اوټ ورکړو، نو د اوټ هغه طاقت چې د دې نه ښکاره کېږي. بله درېیمه خبره دا ده چې دا یو ریفرنډم و. ریفرنډم داسې چې ریفرنډم هغه رایدهي ته وایي چې په هغې کې په ها او په نه کې خلک جواب ورکوي دوو ټکو کې، یا ما سره شه یا د سره شه. نو دا یو داسې ریفرنډم د دې نه جوړ شوی و ځکه چې یو طرف ته عمران خان قیدي شو، هغوی ته هغه الیکشن کمپین لپاره هغه سپیس هم نه میلاوېده، او بل طرف ته اسټبلیشمنټ و، او خلکو د اوټ په لاره باندې اسټبلیشمنټ ته دا وښوله چې ستاسو په د پاکستان په سیاست کې انوالومنټ چې دی نه دا ښه نه دی، موږ دا نه خوښوو، او چې ستاسو خلاف څوک ولاړ دی نه هغه له لړو. دویمه دا ده چې د دې نه د پوسټ ته اسټبلیشمنټ ته دا هم یو میسج لاړو چې تاسو څوک خوښوي او څوک راوستل غواړئ نه هغه به نه راځي، موږ چې څوک خوښوو نه هغه به راځي. دغه شان د دې نه چې کوم دی یو میسج لاړ پاکستان مسلم لیگ نون او یا هغه پارټۍ چې هغوی بې فکره ناست وو، خپل الیکشن کمپین یې هم نه چلو، تا به وي دوی ته چا ویلي دي چې بس تاسو په ارام کښېنئ او تاسو به الیکشن ګټئ. نه هغوی ته یو میسج لاړ چې په ارام ناسته باندې نه کېږي، څومره چې د ولس منځ ته لړئ، څومره چې خپله بیانیه دې ترتیب کړه او بیا دې بیانیه خپله نیریټیو دې خپل ولس ته ورسو او هغوی دې ځان سره یو موټی کړل او په اعتماد کې واغستل، هلې به کامیابېږي، چاته په تمه کېدو باندې ته کامیابه کېدی نه شي. او بل د دې یو پلس پوینټ د دې الیکشن دا دی چې د دې نه روایتي زړې پارټۍ چې کومې دي هغوی ته هم یو میسج راړو، لکه هغه ANP ده، که جماعت اسلامي ده، که جمعیت علماء اسلام دی، او که پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، که نورې دي، لکه دې پارټو ته یو میسج لاړو چې ستاسو تر اوسه پورې چې کوم سیاست وکړو او کوم سیاست کوئ نو هغه مطلب دا دی چې something is going wrong، ستاسو په سیاست کې څه نه څه غلط کېږي، غلط روان دي، په دې وجه باندې تاسو خلک ولس نه خوښوي. نو پکار دا دی چې تاسو خپل تر اوسه پورې چې کوم سیاست تاسو وکړو نو هغې باندې یو نظرثاني وکړئ، خپلې غلطو ته په سړو مازغو باندې سوچ وکړئ چې څه داسې دي چې یا زموږ نه غلط روان دي، یو PTI هغه څیز رانیولی دی او هغوی په هغې وجه باندې هغوی ته کامیابي میلاو شوه، موږ ته ناکامي میلاو شوه. نو خپل یو نوې لایحه عمل جوړ کړئ، یو نوې حکمت عملي جوړه کړئ، یو نوې بیانیه جوړه کړئ، هغه بیانیه ولس ته واوسئ، په هغه بیانیه باندې ولس راغونډ کړئ او هغوی اعتماد کې واخلئ، نو بیا د هغې نه پس به ستاسو د کامیابۍ، او دا به صرف ستاسو کامیابي بیا نه وي، دا به قامي کامیابي، دا به د وطن او د هیواد کامیابي، او دغه کامیابي په کار ونده. اوس د دې کونس چې کوم دي، کوم ماینس چې دي د 2024 د الیکشن، نو ګورئ الیکشن صاف او شفاف وشو، خو د داندلي درې قسمه دي. یو ته وایي پری پول ریګینګ،
یو تا پول ریګینګ دی او بیا پوسټ پول ریګینګ دی. نو پری پول ریګینګ هغه چې کله لیوینګ پلیینګ فیلډ نه ملاویږي یا په میډیا باندې کوریج یو پارټای ته ډیر ملاویږي نور ته نه ملاویږي یا چې کوم نه کمپاین چلورو کې امن او امان مسله جوړه شي څنګه چې بلوچستان کې وا او هغه ته کولیام هغه بیا هغه شان کمپاین نشي چلولې نو دا هغه پری پول ریګینګ دی. بیا چې کوم نه د الیکشن پرس کوم د اندیو شي هغه په وډونو اچولو کې یا دغه په ګنټای کې نو دا هغه الیکشن درځي هغه ریګینګ دی د اندلی دا او پوسټ پول ریګینګ د کې د دې پیری چې څنګه وشو چې الیکشن ریزلټ یې سره شو او بیا داسې کوشش وشو چې هغه کې د خپل خوخي ریزلټ رامخې د شي او څنګه چې د فارم 45 او فارم 47 او هغه کې کانټراډکشن دی او کوم خبرې دي نو دغه نه معلومیږي. نو د خبره لنډه خبره دا چې لکه یو خو صاف او شفاف الیکشن چې دی هغه بدنام کړي شو مشکوک جوړ کړي شو او دغه غلطه نتیجه راوته. پاکستان نور دنیا کې هم خلک په ګوتې وچته یې د پاکستان د بارون دا نه شارټ ټرم کې خدا او نه په لانګ ټرم کې خدا. د دې نه علاوه چې دا اوس کوم د 2023 ټاکنې وشو او دغه کوم ریزلټ راغی مخې ته نو چې هغه ریزلټ کوم مخې ته راغی هغه یو پارټیو مو هغه کلیر کټ میجارټي وانه غستا نو په دې وجه باندې مخلوط حکومت به جوړیږي. مونږ تاسو ټول ته پته لري مخلوط حکومت یو سټیبل ګورنمنت نه ځکه چې پاګه کې کومي حکومت پارټای شاملي نه هغه ګوندونه وخت په وخت باندې د حکومتي پارټای نه غوښتنې کوي کا غوښتنې نه ملويږي بیا دمکی ور کوي چې موږ به جوړ شو. نو د دې وجه نه دا یو سټیبل ګورنمنت نه او چې پاکستان ته اوس په دې وخت کې د یو سټیبل ګورنمنت ضرورت دی. نو دا یو نیگیټیو پوینټس دي هیله ده چې ویډیو به خوښ شوي د داسې ویډیوز کتو لپاره زموږ چینل ته راځئ. تر هغه وخته پورې را اجازه راکړئ. د الله په امان.